بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. محترم ورونو، درس ریاض الصالحین باب فی المجاهده، یو لسم باب باره د کوشش کولو او د الله تعالی په لاره کې زحمت ایستلو کې ته او نفس په هغه شي باندې چې هغه غواړي د هغې مقابله کول دې ته مجاهده وي، جهاد وي. جهاد مطلب د خپل نفس سره مقابله کول، د الله تعالی په امرونو باندې هغې ته غاړه ایښودل او د منکرات او د بدو کارونو ځان ساتل، دې ته جهاد وي. او غټ جهاد همدا دی چې سړی د خپل نفس سره جهاد وکړي او نفس کنټرول کړي، او د الله تعالی په لاره کې جهاد دا دی چې دعوت وکړي، دین خلکو ته ورسوي. او عمومي دغه دا دی چې کله ضرورت بیا د دې راځي چې هغه مقابله د الله د دین د دښمنانو چې په دین باندې هغه حمله کوي، نو د هغې سره جهاد کول دا په دې ټولو شیانو کې د جهاد په عام معنا کې چې دی دا راځي. خو د یو شي دپاره مختصرول او انحصار کولی نه دی پکار. الله تعالی په دې آیتونو کې ډېر دی. الله تعالی فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین. هغه کسان چې زمونږ په لاره کې کوشش کوي او زمونږ ته ځان را نږدې کوي او د جنت لاره ځان ته پیدا کوي او د الله تعالی اطاعت غواړي چې وی کړي، نو الله تعالی فرمایي چې موږ به ورته لارې خلاصې کړو، هغې ته به موږ لاره وښیو، توفیق به د دې ورکړو چې هغه په ښو لارو باندې لاړ شي. او بېشکه الله تعالی د احسان کوونکو خلکو سره دی، د ښو خلکو سره دی. او همدارنګه رسول الله صلی الله تعالی فرمایي، او دا هر یو مسلمان ته او هر یو انسان ته دا خطاب دی چې وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. ته په هغې پورې د الله تعالی عبادت وکړه او د الله تعالی په لار باندې سم روان شه تر څو چې تا ته مرګ راشي او په دې لاره کې په دین باندې لاړ شي. بعضې خلک یو وخت کې موسمي غوندې چې کله یو هغه موسم راځي، هغه وخت راځي، په هغې کې یو قسم یو بیا چې کله وخت تېرېږي بل قسم. نه، مسلمان همیشه دا دی چې د الله په لاره کې هغه که په هر مقصد ته رسیږي او هر منصب ته رسیږي او هر مال پیدا کوي، دولت پیدا کوي، هغه د الله تعالی عبادت والی نه یریږي. مطلب دا دی چې تر څو دې ته مرګ راشي دا د الله تعالی په دین رواني او الله تعالی بیا توفیق انسان ته ورکوي، کلمه نصیب کیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا دا کلمه وویل نو هغه جنت ته داخلي. الله دې موږ او تاسې د هغې نه وګرځوي. احادیث ډېر زیات دي. یو حدیث راولو د انس رضی الله عنه نه روایت دی فيما يرويه عن ربه، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله تعالی نه روایت کوي او فرمای چې دا حدیث قدسی دی. اذا تقرب العبد الي شبرا تقربت اليه ذراعا واذا تقرب الي ذراعا تقربت منه باعا واذا اتاني يمشي اتيته حروله. رواه البخاري. دی حدیث قدسی کې الله تعالی فرمای چې کله چې یو بنده ماته په عباداتو باندې او په ښو کارونو باندې او خلکو ته نفع رسولو باندې او خپل ځان جوړول او زما په لاره کې زحمت ایستلو باندې ما ته ځان را نږدې کوي، نو الله تعالی وایي چې دا که یو لیش را نږدې کېږي زه به دې ته یو ذراع یعنی دا د یو سنګلې قدر ته نږدې شم، او که دا د سنګلې قدر ته نږدې کېږي زه لکه دا ټول لاس چې دی د دې قدر ته به ورته نږدې شم. مطلب دا دی چې زه به د دې توفیق ورته ورکړم که چېرته دا زما په لاره کې لږ کوشش وکړي چې ما ته را نږدې شي، زه به هغې ته ډېر نږدې شم. او که چېرته دا ما ته راتګ کوي او راځي نو زه به ده ته الله تعالی وایي چې زه به ده ته په منډه باندې دغه لارې د توفیق خلاصې کړم، دغه لارې به ورته د هدایت خلاصې کړم، توفیق به ورته ورکړم. او همدارسې ګناه هم ده چې ګناه لکه پاټکي غوندې چې یو پاټکیالی ورپسې بل دی چې ګناه کې سړی داخلېږي. اول زیاتره کسان چې ګوري هغه د وړوکي ګناه نه شروع کوي، بیا همداسې غټېږي او بیا په کبایرو کې او په غټو ګناهونو کې دغه کېږي. همداسې دغه نیک کارونه چې دي د واړه نه سړی شروع کړي، الله تعالی به انسان ته لارې خلاصوي. نیت پاک ساتل پکار دي چې نیت پاک الله تعالی به
موږ او تاسو ته د لارې خلاصي او الله دې خلاص کړي. بل حدیث کې عبد الله بن عباس رضی الله عنه روایت چې نعمتان مغبوب فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ رواه البخاري. و دوه نعمتونه دي چې ډیر خلک د دې بې پروا دي، ډیر خلک دي کې د دې استفاده نه کوي او هغه ته په درنه سترګه نه ګوري چې یو د هغې نه هغه صحت دی چې کله صحت جوړي هغه په صحیح لاره کې نه استعمالوي، د الله تعالی په لاره کې نه استعمالوي، د الله تعالی د بندګانو ته د خیر رسولو په لاره کې نه استعمالوي، او بل د فراغت وخت چې سړی بیکار وخت ولري. دغه دوه نعمتونه خل نور نعمتونه ډیر دي، خو دغه ډیر مهم نعمتونه دي چې موږ او تاسو د دې نه ډیر بې پروا یو. نه د سکار کو چې هغه زموږ د دنیا په ګټي او نه د سکار کو چې هغه زموږ د آخرت په ګټي، او دواړه راغلي دي. مسلمان دواړو د پاره باید په دواړو کې کوشش وکړي، اقلا چې هغه دنیا کار ته په خنیت باندې وکړي په دې کې تعالی جل کې هم د سکه کې ناستل نه دی په کار، په وخت په غیبتونو باندې، په فلمونو باندې، په چټي بحثونو باندې چې فایده نه لري، نه د دنیا فایده لري نه د آخرت. دغه نعمتونه چې دي دینه خلک بې پروا دي او د دې نعمت نه استفاده نه کوي. دغه من اسلام ډیر زور راوړی دی. نو الله تعالی دې موږ او تاسو د نیک عمل توفیق راکړي او الله تعالی دې موږ ته سم لار وښيي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.